باشندگان ولایت قندهار از ماینگذاری طالبان در مسیر رفت و آمدشان انتقاد میکنند. با گفته آنان عبور و مرور به مکاتب و شفاخانه ها دشوار شده است. باشندگان قندهار نیروهای امنیتی و دولت را در این زمینه مقصر می‌دانند. شماری از باشندگان مناطق مرزی ولایت قندهار به دلیل عدم توجهی دولت و نیروهای امنیتی برای درمان مجبور به سفر توسط حیوانات و آن سوی مرز می‌شوند. و گفته باشندگان ولسوالی شورابک، خرابی جاده‌ها و نبود امنیت و مراکز صحی از جمله مشکلات عمده است. اول موږ د سړک مشکلات لرو چې موږ ګر تبای پاکستان خو نن پرېږدي ستړي ډېر ټکوټ کوي موږ سپاپای تبای اول چې زموږ د سړک کار چې په دنیا څه ستونزه ستا که د موږ سره ده روغ زړه نه لرو د سر سایوان نه لرو اوبه نه لرو سړک نه لرو اسپتال نه لرو ستاسې دوه ګانټې له مخه مو سړی په ماین کې وخوت اوس په دغه نه جوړېږو چې چیرې یوسو ژوندی یې ښه کولی نه سوی او دی بغارې وي وینې ځینې ایله په چاړې حلالولی نه سو دا ستونزه نه ده. زموږ دغه وطن ووینې چې په دې کې کسر شین شیست نه یو هغه کاریز دی یو دلته برمد. در همین حال قماندان امنیتی قندهار با تایید چالش‌های موجود دولت مرکزی را در این زمینه مقصر می‌داند. د کندهار والی او دغه مکمل هغه ټیم د سیاحتي میرز د پیدا میرز او د انکشاف دیاترز هغه به ان شاء الله په نږدې وخت کې زموږ سره یو ځای دلته راشي د دغه خلکو مشکلات په دې خپل د نږدې وویني. گفتنی است که این مشکلات در مناطق مرزی با پاکستان همواره وجود داشته اما دولت توجهی نکرده است.